نو خو موږ مجبور وو څه به مو خامخا ویلی پردی ملکونو چې څه مو نه وه. شیخ رباطي وایي بندي شوی نه یم، د پاکستاني پوځ او ملا فضلو ملاتړ مې له مجبوریته کړی. دا چې نورې څه ویلي له خپلې خولې واورئ او چینل سبسکرایب کړئ. خو ظالمان دي، نو دشمنان دي، د وطن دشمنان دي، د امارت دشمنان دي، چپه ورسته خبرې پر فیسبوکو پورته کوي، مسلمانان په تشویش کې اچوي. په ما خو د ټول افغانستان خوا به ډېر یقیني ټول افغانستان پریشانه هم و. افغانستان، پاکستان، ایران، لندن، امریکا، اروپا د هغه څه میسه جان را روان دي. شیخ صاحب څنګه څه مشکل دي، څه پېښه ده؟ وایم شی نشته وروره، زموږ سیمینار و ټلیفون مو بند و، وایي څه مشکل خو به نه وي. وایم یا تاسو ته معلومه ده مولیغا صاحب تاسو په شپو کې هلته واست په هغه وخت کې چې د ټول کوټ څه تر کشلاغه تر چمنه پورې جهادي شهرت هم زما و، علمي شهرت هم زما و، د جلسو و د تقریرو سړی وم. نو خو موږ مجبور وو څه به مو خامخا ویلی پردی ملکونو چې څه مو نه ویلی، نو بیا خو موږ ته ډېر خطر و، ډېر مشکلات و. نو بیا دا دی د کندهار چې نیول سوی دی، دا اوس چې امارت راغلی دی چې زه د کندهار د نیولو سره راوښتی یم، بیا مې ولاکه د باډر اخوا لیدلې ده، دروازه مې لا بیا ولاکه لیدلې ده. خو نو موږ یو مجبوریت و، دا دی چا مجبوریت ولې یو څوک پر غلطه باندې راواړي. دا خو نو مخالفین به خود دا وایي، د امارت دشمنان د امارت مخالفین به خود دا وایي، دا دوستانو څه د سړي خوا به داسې علما او طالبانو څه چې تاسو ولې د دشمنانو په خوله کوئ، دا د دشمنانو فکر ولې پر ځان تحمیلوئ؟ تاسو ولې دا نه وایئ چې دا خو زموږ مشران و، زموږ استادان و، دا خواران مجبوره وه، ضرورت یې و. نو چې هر څه ویلي هغه بیا خامخا ویلي، ویل کېږي ځینې د مجبوریته څه. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.